پکتیکا د هیواد له سرحدي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ډیری خلک یې په کر کې له بوخت دي. د پکتیکا ولایت کرنې د ریاست رئیس ابوبکر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د مرکز او ولسوالیو په بزګرانو د کرهڼې د ریاست له لوري د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په مټ په 1400 بزګرانو بیلابیل باغونه وویشل شول. هغه ویل چې یو باغ شپږ شپېته نیالګي لري چې 50% د کرنې ریاست او 50% کروندګر ورکوي چې 1500 جریبه ځمکه به په یادو باغونو ونیسي. پکتیکا ولایت 1400 بزګران یا 1400 جریبه باغونه موږ بزګران ته ورکړل چې دا مختلف ډول نیالګي وو. په دې کې انګور، بادام، شفتالو، ناک، زردالو او مڼې شامل دي. د پکتیکا والی وایي چې پکتیکا پراخې کرنیزې ځمکې لري چې ډیری خلک یې په کر کې له بوخت دي. هغه ویل چې د ونو کینول کله یوې خوا د خلکو په اقتصاد ښه تاثیرات لري، له بل پلوه د هوا په سمسورتیا کې هم ونډه لري. والي له کروندګرو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو باغونو د په سم ډول ساتنه او پالنه وکړي. هر کال به موږ ته د 600 تر 900 جریبو پورې باغونه راتلل، اما خوشبختانه سخت کال د پکتیکا دپاره 1400 جریبه باغونه هغه هم هغه ونې هغه نیالګي چې ښه کیفیت لري، ښه حاصلات لري، یعنی 1400 جریبه باغونه موږ پکتیکا ته راغلي دي. بزګرانو د انجلفي مسؤلینو په خبرو کې د کرنې د ریاست څخه مننه وکړه چې په کروندګرو یې نهالونه وویشل. هغوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پکتیکا زیاتې ځمکې او دښتې لري، خو ستونزه یې د روانو اوبو نشتوالی ده، نو ځکه د حکومت په دې ولایت کې د بندونو تړلو ته پاملرنه زیاته کړي. خو دا ونې توضیح کېږي ډېر خوشحاله شوم. خو بیا مهمه موضوع د موږ دا ده د سولې خبره ده. په طالبانو او په حکومت په دواړو دماغ غږ ده. د سولې موضوع موږ مهمه ده. دا د زراعت ونې چې کېږدو په دښتو کې په 100 کارته میښې دي بیرته د اوبو له حیثیته وچې شي، اوبه نه وي. یو غریب وروره یو تربین نشي والی، بور نشي والی، اوبه په 40 متره 50 متره کې اوښکه ده، ګل ده. موږ سږ کال په پکتیکا کې 1400 جریبه د مختلفو نوع باغونه چې په هغه کې بادام، مڼه، زردالو، شفتالو، ګیلاس، ناک او آلو د یادونې وړ دی چې تیر کال هم د پکتیکا په بزګرانو د کرنې د ریاست له لوري 600 باغونه ویشل شوي وو.